د تورخم په اړه تازه او نوی خبر. سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. پاکستاني چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهراً د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستاني پولساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایي مسؤل ضیافت خټک نن ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل. پوله سبا له 7 بجو څخه پرانیستل کېږي، نو ټول کارکوونکي دې په خپلو شفتونو کار ته راشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان همداراز وایي چې د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو وروسته به لومړی د دوی له لوري مسافرو او باري موټرو ته اجازه ورکول کېږي چې د افغانستان خواته واوړي. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو په تیره بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الیکوزی سوداګرو ته د اوښتو تاوان په اړه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې په دې یوه هفته کې تقریبا 2 میلیونه ډالرو پورې تاوان د دواړو خواو سوداګرو ته اوښتی دی. هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. ښاغلی الیکوزي همداراز وایي که څه هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان له لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړی، خو د تورخم لاره نسبتا لنډه ده او سوداګرو ته ارزانه تمامیږي. د دا هم وویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونیو لارې نه بندیږي، نو هیله لري چې د هیوادونو چارواکي خپلې سیاسي ستونزې له سوداګرۍ هغه جلا کړي.